وایي هغه څه شی ده د انسان نه جګ ده او د چرګ نه ټیټ ده. د انسان نه جګ ده او د چرګ نه ټیټ ده. د چرګ نه ټیټ ده. نن نو راغلی یم د فامیلو چوک ته د چیول په نوم بازار ده. راځئ د دغه بازار لنډ کلیپونه ښکلې منظرې را سره وګورئ. کاکا پیغام واورېد. واقعا د ده پیغام داسې یو پیغام و چې ډېرې خوند په ده راکړه چې د خبرو مطلب دا و چې موږ ټول پوره من یو، هر څه نه پوره یو. نه هلکه که یو چا دوه تیزې خبرې وکړې، یو سپېډه یم درکړه ورته، یو بل هم راکړه. په زرنج کې څو ټیلره ځایږي؟ زرنج کې زرنج نه خو یاره ټیلره خو مشکله ده. زرنج کې څو ټیلره ځایږي؟ دی گزاره کیږي بس 12 پورې پانتون بعد 12 نه کله تر مازیګره پورې ماښام پورې بس یو چاره کیږي نو د پانتون ضرورت هم پوره کیږي تر څنګ د کور ټکه کوکه بس گزاره کیږي ان شاء الله. ولا اور کاروبار هغه شته ول زه د بلاړم په سپین بولدک باندې پاکستان ته دم خخت مخته کار کول غنه خخت پټکانې ولې برم جګول چتو ده خو بیا هم د خپل وطن خپل هغه ارمان نه تراغه کڅو خارج ته کوي کو بل ځای ته ایران دغه ده نو سړی ول کار نشته روزګار نشته کنه کار روزګار شته ولې پرړه باندې شی ولګین 200 پیدا کې ما خام ده ټایرونه دي وو دا ټول نوې ټایرونه دي. نه غون جاپان استعمال دي نیمه شته سره نیمه خرڅ خو زه درې دم جاپان استعمال مو جاپان استعمال خرڅ د جاپان استعمال. او دا ټایرونه تاسو کوم دي څخه راوړی؟ دا وز لکه غو راوړي د خارج نه دوبۍ نه شو لکه جاپان نه شو به دلته ترخم ته راوړي ترخم نه به موږ دلته راوړي دکانداران راوړي به دلته خرڅو. که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ. السلام علیکم درنو قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست. دا د نو یو ځل بیا زه نظیر صادق د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. نن نو راغلی یم د فامیلو چوک ته د چیول په نوم بازار ده. راځئ د دغه بازار لنډ کلیپونه ښکلې منظرې را سره وګورئ او د هیوادوالو سره به ګپ شپ ولګوو. له دوی څخه به څو ذهني پوښتنې وکړو. تاسو هم تر پایه را سره مل پاتې شئ. کاکا سلامونه. وعلیکم سلام. راخی جوړ هر کله راشي خوشاله اوسئ. نوم مبارک دی. نوم کرامت. کرامت کاکا لږ زما خواته نږدې شه کنه. کرام نوم کرامت دی. کرامت څه کار کوي؟ بس دغه ټیرو کاروبار کوو، دا پنچاري کاروبار سره کوو. ټیرونه دي وو دا ټول نوې ټیرونه دي. نه غون جاپان استعمال دي نیمه شته سره نیمه خرڅ خو زه درې دم جاپان استعمال مو جاپان استعمال خرڅ د جاپان استعمال. او دا ټیرونه تاسو کوم دي څخه راوړی؟ دا وز لکه غو راوړي د خارج نه دوبۍ نه شو لکه جاپان نه شو به دلته ترخم ته راوړي ترخم نه به موږ دلته راوړي دکانداران راوړي به دلته خرڅو. د کوم ټایرونه تاسو سره شته په دغه ما سره د مثال د شنګریش کې نه ولې لکه تر مرسډیز پورې شتر سره د الټو شو د رشکی شو هر رقم ټایر سره د لاس ګاډي ټایر در سره او د لاس ګاډي نشته سره هغه شیشه فکر هغه مرته راوړي هغه خرڅو. یا نه څوک غواړي نه کوو غواړي هغه راوړي ورته هغه مرته خرڅو. خانو ژوند دې څنګه د ور شکر دې ژوند می خطرېږي بس خالص تیریږي بس عمر دې تیریږي نو. دا چې دکان کې ناست وي کنه ذهنن خو به نارامه نه یې. ذهن خامخا دومره مشکلات دي قسم مشکلات خامخا مخې ته راځي. راځه یو ذهني پوښتنه به درنه وکړم. ذهني وکړه جواب به یې کې راته خیر کو دغه اطفان او جوان وي جواب به کو جوان دغه سره نو خامخا اطفان نو وي. په زرنج کې څو ټیلره ځایږي؟ زرنج نه خو یاره ټیلره خو
مشکله ده زران څو ټیلر راځي نه هغه نه راځي یاره مشکله ده تاسو راوړي نه ګوره ټیلر زران چې ته راځي دا خو چې زران خو وړي ټیلر خو ډېر غټ شی دی د کی چې ته راځي زرن ډیر غټ شی ده ټیلر غټ ده ټیلر غټ دی ټیلر غټ او ټیلر نه نو رسته جواب به در نه وورم نه رسته جواب دار چې نه راځي پکې نه راځي مطمئن ګوره لیدونکي به درته جواب درکړي نه ان شاء الله زه چې دا ټیلر خو ځکه چې ډېر غټ شی دی ورکه بل شی وخی بل شی بیا نه زرن لیدونکو ته چیلنج ورکو زران خو دې دغه دی ښه چې نن دې کې څه خبره مو خلیدونکو نو کاکا وایي ښه وای تاسو ټول ته چیلنج ده او زرن کې چې د ټیلر نه ځایږي او تاسو ورته جواب کوي بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو یا بل هېوادوال هم دلته ولاړو رکشې و د ده خواته هم راغلم ملګريه سلامونه وعلیکم سلام مننه راغلاست مننه خیر ستاسو نوم مبارک زما نوم صدیق الله د چپلیار ولسوالۍ اوسېدونکی یم صدیق الله د چپلیار ولسوالۍ چپلیار کې د کومې سیمې چپرهار کې د کندي باغ د کندي باغ اوسېدونکی یا مشاعره چې پکې ترسره شوې وه د پچیراګام چې و هغه کوم ساحه کې و یاره زه خپله خو دې غونډو خپله ګډون نه کوم ځکه چې مصروفیت مې زیات دی پوهنتون هم را په غاړه دی او رشقه چلوم نو مصروفیت زیات دی نو خبر هم ورنه خو ګډون مې پکې نه دی ګډ یعنې د پوهنتون زده کوونکی هم یې محصل هم یې بلکل د پوهنتون او ورسره خوا کې د ژوند ضرورت هم پوره کوئ بلکل یو څه کېږي بس الله شکر دی په چاره روانه ده دې ته موږ څه وایو همت همت هم دې ته وایي که نه چې پوهنتون هم وایي او بیا هم د خپل ژوند ضرورتونه په خپله پوره کوي شکر دی واقعا چې ته یې وتلې کار د څنګه ده بس شکر دی گزاره کېږي بس 12 پورې پوهنتون بعد 12 نه کله تر مازدیګره پورې ماښام پورې بس یو چاره کېږي نو د پوهنتون ضرورت هم پوره کېږي تر څنګ د کور ټکه پوکه بس گزاره کېږي انشاءالله هغه لاندې هم ورسره روان شکر دی د الله احسان دی دا چې کار کوې فرض که د ورځې څومره ګټه درته څه پاتې کېږي نو اگر بعد د وخت نه رشه چلوم که نه نو تقریبا داسې خاص مطلب په منډه کې کار هم نه کوم هغه د صبر کار کوم تقریبا 250 300 الی 400 پورې پاتې کېږي بس هغه خپل دیاړي وباسې بلکل بس اضافه څه نه کېږي بس زه ډېر زیات خوښ پدې شم چې د یو داسې شخص سره معرفي شم چې هغه هم خپل تعلیم پر مخ وړي هم خپل ضرورات پوره کوي داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي بلکل بس همت پکار دی په هر څه کې یو ذهني پوښتنه ده ذهني هم نه ده خو بیا هم یو پوښتنه ده بس که وس هم پې ورسېد ځواب به یې که نه پاتې به وي بس وایي هغه کوم هېواد ده چې د دواړو خواو نه یو رقم لیکل کېږي چې هر خوا نه ولیکې یو معنا دا خو ډېر اسانه ده او د مکتب په وخت کې به موږ له استادانو کوو مطلب شاګردان یو بل نه به کوو هغه لیبیا ده لیبیا واقعا چې بیخي درست او زبردست ځواب دی ورکړه مننه دا چې دغه ساحه کې څو ملګرو نه پوښتنه کړې نو یوازینی کس ته شو چې دغه پوښتنه د ډېر ښه ځواب کړ مننه دا ډېر اسانه وه اگر بس کېدای شي دوی به ورسره مخ شوی نه اوس بلکل موږ تعلیمي ډګر کې مطلب د دې نه راغلي نو دې سوال سره ډېر مخ شوي دا تعلیمي ډګر کې چې تا دومره وخت تېر کړی ده که نه نو ژوند به د ټول جالبې خاطرې وي دغه خلکو سره ډېر جالبې خاطرې د پوهنتون له پیل نه تر پایه کېږي کومه جالبه خاطره به درنه واورو یاره جالبې خاطرې خو ډېرې دي خو اگر د ویلو په وخت کې هر څه بس د یاده وځي نو ټول خلکو کومه جالبه خاطره نه لرم هسې ډېرې تېرې شوي دي خو مطلب په ذهن کې نه پاتې کېږي که نه او کله چې مطلب ضرورت شي او شي ته هغه به درنه هېر شي او بلکل که جالبه خاطرې ډېرې تېرېږي د ژوند کې ترخې دغه یو هغه ذهن ته راوله چې جالبې ډېر خندونکې وي هغه پیل وختونو کې که دغه موږ ته ووایه خوند به د دې رشې مطابق به درته ووایم که نه یو ورځ بس ځانانه مې ځان سره کېنوله رشه کې نو اگر دومره مطلب عمر مې ډېر نه دی خو بیا هم ګیره مې وه که نه بس دا راته وایي ماما غاړې ته ودرېږه دوی په ځای چې راته وایي ورور یا بل شی نو دا راباندې مطلب ډېره جالبه وه چې راته وایي چې ماما کاکا یې رښتیا راته ویلې کاکا غاړې ته ودرېږه دا راته واقعا ډېره جالبه وه ډېره مننه وروستیو کې به د پیغام واورو نورو هېوادوالو ته څه پیغام لرې
نو هیوادوالو ته پیغامونه خو زیات دي که نه، خو ما به دا پیغام وي که نه چې د کار تر څنګ خپل تعلیمي ډګر ته مطلب پام وکړي، مطلب چې کار هم کوئ که نه همت وکړئ، مطلب خپل تعلیم شاته مه پرېږدئ، نو که هغه په هر برخه کې که نه نو مطلب تعلیم وکړئ. مننه ډېر زیات چې موږ ته د وخت راکړه. رب دې وځلوه. ژوندی ستاسو نه مننه چې موږ ته د وخت راکړه او خپل چینل کې مننه. ژوندی اوسئ. سلام علیکم. نو درنو لیدونکو تاسو هم دا اوس د ټیول بازار هغه په زړه پورې او جالب صحنې ګورئ، هغه ښکلې منظرې ګورئ. دغه بازار کې د دکاندارانو د کاریګرو دا ټول را سره وګورئ. او زه هم روان یم، یو دکاندار ملګری ده دغلته او مستۍ خرڅوي، د ده خواته ورځم. ملګری سلامونه. وعلیکم سلام. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم عمران خان. لبار خو مې ولیده او مستۍ د خرڅوم. اوره مستۍ او شوده خرڅوم دلته. شوده خرڅوي. څنګه د کاروبار دی؟ الحمدلله کاروبار مې نوی دی او نن خو دویمه درېیمه ورځ ده، خو ماشاءالله الله نه راضي یو، خدای په مخ تک بودل کړي، خدای به کامیاب کړي. اوس د کار شروع او کار مې نوی شروع کړی. مخکې د څه کار کوو؟ مخکې خو ما سره سوزکي او ګاډی مې چلولو او هغې نه مخکې چې پاکستان کې مزدوري مې کوله. ښه. اوس د نوی دا کاروبار او نوی کاروبار مې دا شروع کړی. څنګه ده کشې څنګه ده؟ شکر ده الحمدلله نه راضي یم. هغه سات دې پکې تېر ده؟ الحمدلله ګزاره دې روانه؟ شکر دې سات تېر. اکثره ملګري دي هېوادوالو دې سره وغږېږي کار څنګه ده، ډېر هغوی داسې خبرې وکړي، دغه خلکو ته څه ویل غواړې؟ والله اوره کاروبار هغه شته. اول زه دې لاړم په سپین بولدک باندې پاکستان ته، هلته خښتو مختو کار کولو که نه، خښت مې په ټیکا نیولې، برم جګولې چتو ده، خو بیا هم د خپل وطن خپل هغه ارمان راته راغی که څوک خارج ته که یوځي که بل ځای ته ځي ایران ته هغه ته یو سړی ول کار نشته روزګار نشته که نه، کار روزګار شته ولې چې په رډه باندې شی ولګېږي 200 پیدا کړي ماښام ته، نو د بل ملک نه هغه نه چې د ایران د پاکستان تک نه خو د خپل افغانستان مزدوري ډېره ښه چې 200 پیدا کړو شاید 1 میلیون ایراني پیسې و ډېر ښه ده ډېر. زه دا غواړم چې باید خپل ځوانان په خپل وطن کې پاتې شي، وطن د خدمت وطن کې باید کار وکړي. او بالکل دا چې بهر هم تللی په دغه لارو سختیانې دې مې لیدلې دي، ذهناً به کېدی شي ډېر فعال یې. والله زه په دې پال چې کله موږ په سپین بولدک باندې لاړو پاکستان ته، واپس چې کله راتګ و د غټ اختر د شپږ ورځې پاتې چې کله تورخم دروازه خلاص شوله او چې په کوم نظریه باندې موږ د پخت اول ما خپل کور ماشومان هم وکنه چې په کوم نظریه په تورخم باندې راوړو، دا موږ لپاره شرم خبره ده. بل ملک ته ځوانان لاړ شي پاکستان لپاره به لاړ نشي، چې کله دا کله په دې هغه باندې راوړي پوښي او لره کا دغه جالو کې دا زنانه به سترکی کې وغکی ډېره به حیا معاملې ده ولدا. ښه بس موږ خپل وګورو، اکثر زموږ هېوادوال د پاکستان څخه هېڅ خاطره نه لرو، او که ما ته هر کله موقع پیدا شي که نه په ډالر هم نه ځمه نه ده پکار نه ده. راځه یو ذهني پوښتنه به درنه وکړم که دې خوښه وي. وایي هغه څه شی ده چې په ثانیه او دقیقه کې شته مګر په ساعت کې نشته؟ دا ما د سترګو باڼه ښکاري. نه سوچ پې ما سوچ پې کړی. ګوره په ثانیه او دقیقه کې شته مګر په ساعت کې نشته. ما د سترګو باڼه ښکاري. د سترګو باڼه هغه څه کوي پکې؟ ګوره په هغه کې نشته خو نور کتل کېږي. لږ سوچ پې وکړه، لیدونکي دې ګوري. بیا هم یو ځل بیا پوښتنه وکړه. ګوره هغه څه شی ده چې په ثانیه او دقیقه کې شته مګر په ساعت کې نشته؟ ملګرو تاسو به نقل نه ورکوئ، تاسو به نقل نه ورکوئ. خوب به یاره خوب به یې. وروستی جواب به دې واورو نو. خوب به یاره فاینل. لیدونکي درته بیا ګوره کمنټ لیکي. بس بالکل خوب به ویډیو به ګوري او نه روان دي چې ودې ګوته د دوی جواب به وګوري. وروستی کې به پیغام درنه واورم نور لیدونکو ته، نورو هېوادوالو ته څه پیغام لري، څه ډالۍ لري؟ بس دغه ډالۍ لرم. موږ په افغانانو کې اول تر ما پورې بیا نورې که نه داسې هغه پکې رحم پکې نشته که نه، تر ما پره سړی تیزي کوي که نه، باید نرمایش وکړي، حساب کتاب وکړي، سړی لکه سپورت ورزش ته کتاب هغه وکړي، تعلیم له هغه ورکړي، دا هغه ورکړي چې زده کړې وکړي او خپل سپورت وکړي او ذهن په دې وخت هغه که نه چې هر ځای ګوري لانجې دي چړچې دي یو شی بل شی هغه دی که نه، باید د دې شي هغه نه به سړی ډډه وکړي. بالکل. تاسو نو لیدونکو د کاکا پیغام واورېد، واقعا د ده پیغام داسې یو پیغام و چې ډېر خوند په دې راکړه چې د ده د خبرو مطلب دا و چې موږ ټول پوره من یو، هر څه نه پوره یو. نه هلکه که یو چا دوه تیزې خبرې وکړې، یو سپیډ هم درکړه ورته، یو بل هم راکړه، حوصله وکړو، د نورو خبرو برداشت وکړو، هغه وخت موږ او تاسو پرمختګ کولی شو. نړۍ مننه، کور د ودان چې موږ ته د وخت راکړه. انشاءالله چې کور آباد. مننه ژوندی اوسئ.
نو درنو قدرمنو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې د هیوادوالو سره مو ګپ شپ ولګوو او ښایسته ذهني پوښتنې مو ترې وکړې. تاسو هم کولی شئ د دغو پوښتنو ځوابونه چې دې ملګرو ځواب نه که په کمنټ کې راته واچوئ او هغه ملګري چې سم ځواب یې ورکه هغوی ته موږ ډالۍ هم په نظر کې لرو او دغه خپرونه مو ستاسو لپاره ستاسو د خوشطبعۍ لپاره ثبت او ریکارډ کړې وه. نو هیله ده چې ستاسو هم د خوښې وړ ګرځېدلې وې. نو که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی همدا اوس ورشئ، هغه د ټنګ علامه نه وي هغه پې ووهئ، سبسکرایب یې کوئ او موږ تشویق کوئ. تر بیا چې زه نظیر صادق او را سره د کمرمینۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخونکی سختن تعالی سپارم. د خدای په امان. که د وطن د ښکلاګانو، ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست، نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ.